د حج 4مه ورځ ده او تاسو چیرته یې؟ تاسو په مینا کې یې او په خپلو خیمو کې یې. چې کله سحر شو تاسو به استغفر الله وایئ، اذکار به کوئ، دعاګانې به کوئ، نفلونه به کوئ چې الله جل جلاله ستاسو د حج قبول کړي. چې کله ماسپښین شو، له ماسپښین نه وروسته له خیره تاسو بیا حرکت کوئ. چیرته ځئ؟ د شیطانانو په طرف باندې. صحیح شوه؟ په مینا کې یې او د مینا په اخره کې هلته شیطانان دي. تاسو حرکت کوئ. چې کله هلته تاسو رسیږئ، اول شیطان درته راځي، هغه په 7 تیږو باندې ولئ. صحیح شوه؟ له هغه نه وروسته دعا کوئ. بیا تاسو دویم شیطان ته ځئ، هغه هم په 7 تیږو باندې ولئ. بیا تاسو دعا کوئ. دریم شیطان چې تاسو کله ولئ، له هغه نه وروسته حرکت کوئ. بیرته راځئ چیرته؟ خپلو خیمو ته. شپه دلته په خپلو خیمو کې کوئ. دا 4مه ورځ دی حج، ډېره اسانه وه. په همدې ورځو کې به انشاءالله تاسو له الله نه په اخلاص سره غواړئ چې الله دغه حج زما خاص د خپل رضا لپاره وګرځوه او یا الله ته قبول کړه. زما د عبادتونه طاعتونه یا الله عباس ما بیا یا الله په دې ټولو باندې ښه اثرات په دنیا او آخرت کې مرتب کړه.